بسم الله الرحمن الرحيم. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الإمام أحمد والترمذي. شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: زیرک هغه څوک دی چې له ځان سره حساب وینو او له مرګ څخه د وروسته ژوند لپاره یې تیاري ونیوله. کمزوری او بېوسه هغه څوک دی چې د خپل نفس د خواهشاتو یې ومنل او د الله جل جلاله د رحمت او مغفرت هیله یې وساتله. د دې حدیث روایت امام احمد او ترمذي کړی ده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.